أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آیت نمبر 88. موږ تاسو ویلو چې بنی اسرائیلو کې یو کسو هغه خپل تر مړ کړی وو، آی بیا بل محله کې غورځولی وو، بیا په هغو خلکو داوام پسې وکړه چې دا د ما تر تاسې مړ کړی. هغو خلکو ویل چې دا موږ نه ده مړ کړی، موږ دې نه خبر نه یو. ایسته په دې لانجه کې دوی ول چې خبرې موسی علیه السلام ته راوړه. موسی علیه السلام ته الله تعالی وویل چې ته دوی ته ووایه چې یو بقره یو غوا ذبحه کوي. کله چې موسی علیه السلام دوی ته د بقرې خبره وکړه د غوا د ذبحې، هغه ورته ویل ته په موږ پسخند کوې، په موږ ملنډې کوې، موږ درته وایو چې قاتل پیدا که سړی مړ شوی، ته راته وایې غوا ذبحه که. موسی علیه السلام ورته ویل زه په الله تعالی پناه غواړم له دې چې زه په تاسې استهزا وکړم. زه خو د جاهلانو له جملې چې نه یم، کمعقل ناپوه انسان نه یم چې په چا ملنډې وکړم. د ما خبرې ټولې مطلبي وي، مطلب و مقصد پکې وي. خلک چې پوه شول چې بلکل دا د الله تعالی امر ده، هغوی بیا تپوسونه شروع کړل چې دا به څنګه بقره وي، دا به ځوانه وي که به زړه وي، دې به په پټي کې کار کړی که به نه یې کړی، رنګ به څنګه وي، دا به څنګه وي. په یو حدیث شریف کې راځي وایي که دوی یو بقره رانیولې وای یو غوا او دا یې ذبحه کړې وای، دا ذبحه د دوی به صحیح وه، هغه د الله امر به په ځای سوی وي. وایي چې دوی کله سوالونه شروع کړو، سختي یې وکړه، الله هم ورسره سختي وکړه، په غوا کې نور شرایط ور زیات کړو چې داسې رنګ به یي، داسې غوا به یي، داسې به یي، داسې به یي، داسې به یي. او که دوی وایي دا ډېر تپوسونه نه وای کړي، دا ډېر سوالونه نه وای کړي، داسې له اول نه موسی علیه السلام ورته وویل چې الله تاسو ته امر کوي ستاسې یو بقره ذبحه کوي، یو غوا ذبحه کوي. وایي که دوی مجرد یو غوا رانیولې وای، هغه یې ذبحه کړې وای، هغه د الله امر به په ځای سوی و. خو دوی سختي وکړه، تپوسونه یې وکړو، الله هم ورسره سختي وکړه. قالو دې قوم وویل ادعو دعا وکړه ای موسی علیه السلام، تو وغواړه ای موسی علیه السلام لنا د موږ لپاره ربک له خپل رب نه غوښتنه وکړه یبین سی بیان کی، بین یبین تبیین، دا باب د تفعیل ده، د یو شي وضاحت کول، د یو شي بیان کول. یبین لنا چې وضاحت وکړي الله تعالی لپاره د مونږ ماهیه چې دا څنګه بقره ده، دا څنګه غوا ده. قال موسی علیه السلام وویل انه یقینا دا الله تعالی چې ده، یقول الله تعالی فرمایي انها یقینا دغه غوا چې ده، دا کوم چې الله تاسو ته پرې امر کړی ده، بقرتون دا یو غوا ده، لا فاردون نه دا زړه ده، ولا بکرون او نه دا وړه ده، نوجوانه نه ده، عوانم دا درمیانه ده، بین ذالک په مابین د زړتوب او په مابین د وړکتوب کې. فارض دا زړې ته وایي، اصلا فرضه یفرضو فرضن دا کټ کولو ته وایي، غوڅولو ته وایي، پرې کولو ته وایي. فارض هغه غوا ته وایي چې هغه ډېر عمر خوړلی وي، هغه ډېر عمر کټ کړی وي، داسې بقرې ته فارض وایي. او بکر دغه عربي کښې با کاف را دا درې ټکي راسي، دا هغه اول د شي ته وایي، د شي اول، لکه بکرتن دا اول سبا ته وایي، باکورتن چې په ونه کې اوله میوه پخه سي هغې ته باکورتن وایي، باکرتن دا اول جنۍ ته وایي چې هغه پیغله سي،
بکرن دا نوی سخوندری توایی چې نوی 2 کلنه وي 2 کاله یې پوره شوي دې ته بکر وایي نو جوان. موسی علیه السلام ویل انه یقینا د الله تعالی چې ده یقول هغه فرمایي انها یقینا دغه بقره کوم چې الله امر کړی بقرتون دا داسې بقره ده لا فارزن نه زړه ده زړه نه ده 200 کالو 15 شلو کالو داسې غوا نه ده ولا بکرن نه نوجوانه ده داسې نه ده چې د 2 کلو خوسۍ ده نه وي ولا بکرن او نه نوجوانه ده عوان دا درمیانه ته وایي عوان درمیانه ده بین ذالک په مابین د دې وړکتوب او په مابین د دې زړتوب کې نه زړه ده نه وړه ده د دې زړتوب او وړکتوب د دې دواړو په منځ کې درمیانه ده 6 کلو غوا ده. ففعلوا وکړئ ففعلوا تاسې فعل وکړئ تاسې عمل وکړئ ای بني اسرائیلو ما هغه عمل تؤمرون چې تاسو ته په هغې باندې امر کېږي چې تاسو ته په هغې باندې ارشاد کېږي چې تاسو ته د هغې حکم کېږي هغه کار وکړئ. قالو دوی بیا تپوسونه شروع کړل. قالو وویل دی بني اسرائیلو ادع لنا تو وغواړه تو دعا وکړه مطالبه وکړه غوښتنه وکړه ای موسی علیه السلام لنا لپاره زمونږ ربک لخپل ربنا یبین لنا چې دا رب دې موږ بیان وکړي وضاحت وکړي لنا لپاره دې موږ ما لونها ما څنګه ده لونها د هغې رنګ د دې بقرې رنګ څنګه ده توره ده سره ده برګه ده څنګه رنګ ده. قال موسی علیه السلام ویل انه یقینا دا باری تعالی یقول فرمائی انها یقینا دا بقره سیده بقرتون دا یو غوا ده صفراء ژیړه صفراء دا ژیړي ته وایي مؤنث صیغه ده اصفر دا مذکر صیغه ده اصفر ژیړ او صفرا ژیړه لکه احمر سور او حمرا سره دا وزن د صفاتو دا رنگونه دا په عربي کې په دې وزن باندې راځي افعلو فعلا اسود تور سودا تور ابيض سپین بيضا سپینه اصفر ژیړ صفرا ژیړه دا رنگونه په عربي کې په دغه 2 وزنو راځي. نرتبه افعلو وایي یا افعلو وزن ما جوړوي او که خزینه رنګو هغه ته بیا فعلا جوړوي د سنورم په راځي. دلته خو بقره ده خوندره ده اخر کې تا راغلي نو ځکه صفراء ورته ویل صفراء الله تعالی وایي انها یقینا داسې ده بقره دا غوا ده صفراء ژیړه فاقع خالصه فاقع دا اصلا خالص رنگ ته وایي خالص رنگ چې نور رنګونه پکې ګډ نه وي. کله یوه نیمه غوای رنګ سوري خو چېرته لکۍ سپینه وي یا یې پښې تورې وي یا یې غوږونو کې چېرته سپین سپین خالونه وي. نه نه دا داسې بقره نه ده دا صفرا او ژیړه ده فاقع خالصه ده هیڅ بل رنګ پکې نشته. دا موږ تاسې پښتو کې ډېر دې ته یو ډېره ښه اصطلاح لرو. موږ تاسې یو سپین وي او یو چې په سپینوالي کې بل هیڅ نه وي ګډ هغې ته بیا تک سپین وایو. یو تور وي مثال تور خوسی او یو بیا داسې تور وي چې بل رنګ بیخي پکې نه وي هغې ته بیا څنګه وایي تک تور. یو ژیړه غوایي او بل داسې ژیړه وي چې هغې کې بل رنګ بلکل نه وي بیا وایي تکه ژیړه غوا وه. اوس دا تکه تنا څه معنی تکه تنا هېڅ معنا هم نه لري تکه تنا سوه هېڅ مطلب نه لري خو هلته چې له تور سره کې تکه توره تکه ژیړه تکه سپینه بیا هغه سپینوالي ته خالصوالی ورکړي یعنې خالصه سپینه. په عربي کې دا فاقعون داسې ټکی ده فاقعون تنا معنا نه لري خو چې دلته ورسره کېښودل چې بیا معنا دي خالص لري. دا ژیړه ده فاقعون خالصه لونها رنگ دی دی تسر الناظرین خوشحاله کوي سر یسر سرور خوشحالی توای مسرور
خوشحاله سوی. تسر الناظرین، ناظرین جمع دی ناظر ده کتون کی. څوک چې د بقرې ته ګوري د غوا ته چې ګوري خوشحاله کېږي به، داسې ښایسته غوا ده، داسې ښایسته رنګې ده. دی لا اوس هم په دې باندې قناعت نه کېږي، دی نور تپوسونه هم کوي. قالو بیا دې قوم وویل د بني اسرائیلو ادع لنا، تو وغواړه لپاره د موږ ای موسی علیه السلام ربک خپل ربنا یبین لنا، وضاحت وکړي الله تعالی، بیان وکړي الله تعالی لنا لپاره د موږ ماهیه چې دا څنګه بقره ده. دا بقره خو په موږ باندې مشابه سوه له نورو بقرو سره. ژیړې غواګانې خو ډېرې دي په کلي کې، نوجوانې غواګانې خو ډېرې دي په کلي کې، نو موږ ته دا پته نه لګي چې دا کومه یوه ده. دغه بقره دا غوا له نورو غواو سره مشابهه سوه. ان البقره، یقینا دا بقره چې ده تشابه علینا، تشابه تماثله، دا مشابه سوه مماثل سوه له نورو بقراتو سره علینا په موږ باندې، له موږ نه ورکه شوه. و انا او یقینا موږ سیو ان شاء الله کچرته شاء اراده وکي الله تعالی لمهتدون، موږ په هدایت باندې برابرېدونکي یو، او موږ ان شاء الله چې په هدایت برابرېدونکي یو. کله الله اراده شوه موږ په هدایت باندې برابرېدونکي یو. محتدون دا جمع د محتدی ده، په هدایت برابرېدل. په حدیث شریف کې راځي وایي کدی دغه د ان شاء الله نه وای ویلې چې ان شاء الله موږ په لاره برابرېدونکي یو، لاره موندونکي یو، حق ته رسېدونکي یو په حق د دې بقرې کې. وایي تر اوسه پورې به بني اسرائیلو تپوسونه کول تر قیامته، او دا بقره به دوی ته معلومه شوي نه وای. خو چې دا ان شاء الله یې ویل چې که د الله خوښه وه نور به موږ په هدایت برابر شو، نو ایسته هغه بقره دوی ته ور پیدا شوه. قال موسی علیه السلام بیا وویل انه یقینا دا باری تعالی چې ده یقول هغه فرمایي انها یقینا دا بقره چې ده دا غوا چې ده بقرتون دا یو بقره ده لا ذلول دا نه ده ذلیله شوي. ذلول دا وزن د فعول ده لذلتنا. که تاسې پام کړئ دغه حیوانات چې وي څاروي لکه خر، غویی، آس، قچر، دا اول کار ته تیاریږي نه، دا اول د کار والا نه وي. اوس خر داسې نه ده کوټی چې غټ سلوی ستره ولاړ چې سورلي پرې شروع کړي، هغې چې ما چې څوک پرې باندې سور سي بس لغتې وږي ایستې خطا کې ځینې وتښتېږي، هغه د سورلي قابل نه وي. آس هم همداسې ده، همداسې که ته یو آس راونیسې چا په سورلي مخته کړی نه وي او ته یې چېرته په شا باندې سور سي بس پورته پورته غورځې را غورځې ایسته به دې خطا کړي، یو دوه لغتې به دې هم پسې کش کړي دی به منډې کړي. داسې آس ته یا داسې خر ته چې هغه په سورلي نه یا مخته غوا وي، غویی وي، یوې ته نه وي برابر، کار ته نه وي برابر، دې ته غیر ذلول وایي، دې ته په اصطلاح نیشه وایي، یرغه وایي، یرغه. دا بیا وروسته راواخلي دا په زور باندې دا سورلي ته برابر کړي، دا کار ته برابر کړي. مثال خر راواخلي چېرته د دیوالو خوا ته ودرېږي په شا باندې یو موړه ورخطا کړي، یو ځل یا یو بوجۍ هغه کلکه پرې باندې وتړي بس دا چې له هغې سره غورځي را غورځي غورځي را غورځي، یو ورځ بله ورځ بیا بله ورځ بیا اخر دا چې خر خوارکی پوسي چې یار لکه چې دغه مې کار شو، بله ورځ بیا دا چې پورته پورته نه غورځي. نو وایي دغه خر ذلول کو، دا یې تابعدار کو، دا یې منقاد کو، دا داسې طریقه ورسره کوي. نو دلته موسی علیه السلام دا خبر ورته کوي، وایي دا داسې بقره ده، دا ذلیله شوې نه ده، دا چا ماته کړې نه ده، دا چا ذلیله کړې نه ده په کار باندې، نه چېرته په یوې باندې ذلیله شوې چې دی په ټکي یوې کړي، نه چېرته په هرټ باندې ذلیله شوې چې چېرته په هرټ په کوهي باندې ګرځېدلې وي او دې هرټ ګرځولی یې اوبه یې رایستلې وي، دا کار یې نه ده کړی. چې په اخور باندې ولاړه ده په خپل ځای باندې بس خوراک د څښاک د نور ذلیله شوې نه ده. لا ذلولن دا بقره ذلیله شوې نه ده، دا ماته شوې نه ده. څنګه ذلیله شوې نه ده؟ تثیر الارض چې دا ځمکه په بل مخ واړوي، اثار یثیر اثارة باب دې فعال په بل مخ اړول،
ځمکې په بل مخ نه ده اړولي چې چېرته قلبه کړې وي، چېرته یوې کړې وي، چېرته پټي کې کار کړی وي. ولا تسقي او نه چېرته خړوبول کړي دي. الحرث لفصل زراعت، فصل زراعت هم چېرته نه ده خړوبه کړی چې چېرته په حارت ګرځېدلي او په کوهي باندې اوبه راایستلي. دا بعض ځایونو کې په اوښانو په غوایانو هغه په حارت باندې وتړي، بیا له کوهي نه اوبه راوباسي. هغه ذلت هم نه ده قبول کړی. مسلمتن دا سالمه ده، روغه جوړه ده. مسلمه صيغه د مفعول ده. لسلم يسلم تسلیما، یو شی سالمول، سالم ثابت. مسلمتن ثابت غوا ده، غوږی پرې نه ده، سترګې ړنده نه ده، پښې ماته نه ده، لکۍ غوڅه نه ده، نور دی داغونه ماغونه پرې نشته چې چا په چاړو وګلي، چا په ډانګي وګلي. مسلمتن ثابت غوا ده. لا شیعه رنگ نشته ده فیها په دې کې. شیعه دا په اصل کې رنگ ته وایي، رنگ. لوشا یشی نه ده، وشا یشی مثال واوی ده ناقص یایی ده. په اصل کې وشینو، بیا هغه واو حذف سو، په اخر کې تا راغله. شیعتن دا رنگ ته وایي. لا شیعه فیها رنگونه نشته ده فیها په دې کې، بس یو رنگ ده، تکه ژیړه ده، نور رنگونه پکې نشته. په ژیړوالي کې سپین پکې نشته، تور پکې نشته، بل رنگ نشته. قالو دا قوم ویل موسی علیہ السلام الان امدا اوس جئت تاراتلوکو بالحق په صحیح بیان، وای اوس دی صحیح بیانو کو. قالو دی قوم ویل الان امدا اوس جئت تاراتلوکو بالحق په حق بیان، اوس دی صحیح خبر وکړه. دا قوم کمقلو دا خبر نه پیدو موسی علیہ السلام لا اول نه لا صحیح خبر کړی و چې یو بقره ذبح کړي. حواله کور چې یو بقره راونی شي ذبح کوي کانه. دې دونه سوالو ته څه حاجت ده؟ تاسې تپوسونه شروع کړو، الله در باندې سختي راوسته. دا د موږ ته الله تعالی ویلي دي په اختر کې بقره ذبح کوي، بس نور ذاتي تپوسونه نه کوو چې سور رنګي، ژیړ رنګي، څنګه رنګي. ولاړ شو بقره واخلو رایوړو ذبح کو. که اوس موږ په دې کې سختي کړې وای، موږ هم ذاتي په اختر کې په غواګانو پسې ګرځېدو، اختر به تیرو د موږ غوا به نه پیدا کېدله. دا دې سختی وکړه، الله ورسره سختی وکړه. نو دا دې غلط دي چې الان جئت اوس تا راتللو کو په حق. موسی علیہ السلام له اول نه په حق راتلل کړي وو، حق خبرې کړي وه. تاسې بې ځایه تپوسونه شروع کړو د الله په حکم کې، الله د سره سختی وکړه. فذبحوها هغه بقره یې ذبح کړه، هغه یې ذبح کړه. وما کادو او دوی قریب نه ول یفعلون چې دا کار وکړي. دې کار کولو ته قریب نه ول، ځکه دې تپوسونو ته ناست ول. څوک چې ډېر تپوسونه کوي هغه د کار والا نه وي، د کار والا منډه کوي، کار کوي. دې کولو والا نه ول، ځکه تپوسونه ډېر کول. وما کادو او دوی نه ول یفعلون چې دا کار وکړي. دا بقره یې چېرته وموندله؟ وایي دا بقره یې وګرځېده په کلي کې یو نوجوان و، دا د دې کور کې ولاړه وه. هغو ته ورغلو چې دا بقره مونږ ته راکړه. هغو ورته ویل زه خو دا بقره نه خرڅم، دا غوا زه نه خرڅم، بس زما یوه بوډۍ مور ده، یو زه یم او دغه غوا د څروم را څروم، د دې پۍ د ماسته د شیدې دي دا په مور خورمه، زه چېرته دا بقره خرڅوم. هغو ورته ویل واله که د موږ محله کې قتل سوی دی، که دا بقره رانه کې قاتل نه پیدا کېږي، لو لانجه به جوړه سي، نور مړی به وسي. وایي چې مړی کېږي به هغه خپل کار ده، زه بقره چاته نه ورکوم. ډېرې زارۍ یې وکړې، یو په دوه به پیسې در کوم، یو په درې هم نه در کوم، یو په لس هم نه در کوم. وایي ښه داسې چل به وکړو، د دې دغه چمړه به درته له سونا نه درته ډکه کړو، له سرو زرو نه. وایي یاره اوس به در باندې خرڅه کړم. ایسته ټول قوم راټول شو او پیسې میسې سونا مونا یې واچولې. بقره چې دومره سوی چمړه ځینې ډکېږي، ایسته یې بقره ورکړه. بقره یې ذبح کړه، چمړه یې له سونا ډکه کړه، دوک یې ورکړه. هغه بقره لکه وروسته به راسي یو ټوکړی راواخیسته، په مړي ووږل، هغه را ژوندی شو، قاتل یې معلوم کړ. هغې د مور د نیکي وجه وه چې هغې له مور سره ډېر احسان کول، د مور ډېر خدمت کول. د هغې د خدمت له وجې الله دا بقره ورته دومره قیمتي کړه، دا غوا یې ورته دومره قیمتي کړه چې د ټول قوم مسله تر دې پورې بنده شوله.
د وایي د مور د نیکي او د احسان له وجې الله تعالی د سره دا نیکي وکړل. همدې باندې به بس کو، دا نور به انشاءالله سبا ته وایي. له دې نه عزتمندو موږ تاسو ته عبرت دا ده چې الله تعالی موږ تاسو ته یو حکم راکړي، په هغو کې بیا ډېر تپوسونه مه کوئ، ډېر سوالونه مه کوئ، بس د الله تعالی حکم په ځای کوئ. دا بعضې خلک بس یو وخت زړه ته وسوسه راغلي، مثال د خبرې یاره ما نن په زړه کې راغلو چې ما ښځې ته وویل چې به ته دې طلاقه یې، په خوله مې نه دي ویلي، په زړه کې مې راغلو. ملا صاحب ورته وایي خو چې بس په زړه کې دې راغلو خبره ختمه شو، په دې طلاق نه راځي. دی وایي نه چې ویلي مې نه دي خو په زړه کې مې راغلو، خو صحیح سو نه شو کنه. بس دا یو وارې ماسپښین تپوس ترې وکړي، بیا مازدیګر تپوس وکړي، بیا ماښام تپوس وکړي، بیا یې بله ورځ بل مفتي ته تلیفون کړی، بله ورځ یو بل ته تلیفون کړی، اته له دې چې لو مسله ځان ته جوړه کړي. هغه بیا کله یو څه ورته کړل. دا مه کوئ چې یو چا یو خبر درته وکړه، د دین مسله یې درته بیان کړه او ته پوه شوې، زړه دې پرې مطمئن شو، نور داسې ډېر تپوسونه مه کوئ په هره مسله کې. داسې دا هسې بیا شیطان سړي ته وسوسه پسې ورچوي، نور د سړي وسوسه ډېرېږي. او چې ته د اولې وسوسې دفع وکړې، نور شیطان پوه شي چې ولا کار نه کېږي، دا سړی زړه ته وسوسه نه اچوي، نور داسې خبره پرېږدي. کله یو نیم راسي وایي ما ته په شک رالوېږي چې ما مسه کړي که مې نه ده کړي. کانو خو چې ولې اودس دې وکړو کانو نو خو مسه به دې هم کړې، نه خو ما نه یېره شوه چې دا به مې کړي که مې نه یې کړي. نه مخکې دا کله مخکې را چې داسې شک راتو داسې دا راتو راورځم دارې ورمسه وکړه، بیا داسې ځان ته شک مه راوړه، بیا راسي نه دا مخکني لمنځونه به مې سوي څنګه، مخکې چې ما داسې لمنځونه کړي دا به څنګه وي، دا به څنګه وي. ډېر په دې مسایلو کې شک مه کوئ، ډېر تپوسونه مه کوئ، عمل کوئ، کار کوئ، عبادت، لمونځ، روزه، نور د دنیا ژوند. او اکثر که تاسو سوچ کړی کوم خلک چې ډېر تپوسونه کوي هغه بیا د ډېر کار والا نه وي، هغه بس دا تپوسو ته ناست دا ولې داسې شو، دا ولې داسې، دا ولې کوز شو، دا ولې پاس د کار ځای ته چې راسي بیا یې نورو ته سترګې نیولي. دلته الله تعالی وما کادو دې قریب نه ول یفعلون چې دا کار وکړي، ولې دې د تپوسو والا ول هسې پوښتنې کولې. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. یا الله موږ په سیده لاره باندې برابر کړې. یا الله له ډېرو تپوسونو، له ډېرو سوالونو، له ډېرو پوښتنو نوم وساتې. یا الله په زړه کې سکون او اطمینان پیدا کړې، په حق لاره م سیده کړې. وصلی الله تعالی علی خیر.